زور په باطله وجه سره. نو دغه مال خوړل په باطله وجه سره دا دوی وجهې لري. یوه یې دا ده چې پر جهد پر طریقه د ظلم وي، یو څوک قدرت لري په زور ستا څخه پیسې اخلي، په خیانت سره ستا څخه پیسې اخلي، په غلا سره ستا څخه پیسې اخلي. او بله وجه یې دا ده چې پر طریقه د مسخرو بازۍ لکه خمار، چې څوک خمار کوي هم ساعت پر تیروي هم پیسې ګټي، دا خمار کول دا حرام دي. او یا د چا مال واخلي شناخته یې وي خو چې ګیر سي وایي ما مسخرې کولې، خو چې ګیر یې نه کې ستا مال د سوړي. دغه دوهمه طریقه ده. په دې دواړو طریقو سره مال د یو مسلمان خوړل دا حرام دي. په بل آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایي د سورة آل عمران 78 نمبر آیات دی ان الذين يشترون بعهد الله، په تحقیق سره هغه کسان چې دی رانیسي بعهد الله و ايمانهم، په وعدو سره د الله جل جلاله او په خپل قسمو سره دی رانیسي ثمنا قلیلا، پیسې لږ د درواغو قسمونه اخلي، په خدای وعدي ورکوي، خدای د درواغو سره د خلکو څخه پیسې پرې کوي. نو اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، دا داسې خلک دي چې دی لره به برخه نه وي په آخرت کې. ولا یکلمهم الله، الله جل وعلا د دې سره خبرې نه کوي. ولا ينظر الیهم یوم القیامه، او نه ګوري دی لره په نظر د رحمت الله جل وعلا په ورځ کې د قیامت. ولا یزکیهم، او دی خدای پاک د ګناه څخه نه پاکوي. ولهم عذاب علیم، او دی لره عذاب دی دردناک عذاب الله جل جلاله ورکوي. او دا چې هر څونه ته څوک خطا باسي هغه ثمنې قلیلا دي، هغه لږ پیسې دي. دا د دې دنیا هر څه اسبابونه چې دي دا ډېر لږ دي په مقابل کې د آخرت. او څوک په درواغو قسمونه اخلي دا بیا په آخرت کې هیڅ برخه نه لري. او خدای پاک د دې سره خبرې د اسانتیا نه کوي، او الله جل وعلا دې ته په نظر د رحمت نه ګوري، او دې نه پاکي د ګناه څخه. او نبی صلی الله علیه و آله وسلم د دې آیات مبارک موافق فرمایلی دي من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حق، کچا قسم واخستی پر مال د یو سړي چې هغه مسلمان او بې له حق څخه چې دا زما دی قسم یې پر واخستی فهغه د نه و، لقي الله وهو عليه غضبان، دی به ملاقات د الله جل وعلا سره چې الله جل وعلا به پر ده باندې په غضب کې وي. او بیا نبی صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق د خپل کلام په دې آیات مبارک سره وکړي چې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، هغه څه کسان چې دی رانیسي په عهدو قسمو سره، په عهدو سره د الله جل جلاله او په قسمو سره ثمنا قلیلا لږ پیسې رانیسي، نو دا هغه څه کسان دي چې خدای پاک دې ته په آخرت کې برخه نه ده ټاکلې. خدای پاک خبرې د رحمت نه ورسره کوي، په نظر د رحمت نه ورته ګوري، او نه پاکوي دي، او دې لره عذاب دردناک دی. الله جل وعلا دردناک عذاب دغه خلکو ته ورکوي. او دا غره کم زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق، خلق دی غټي وي په مال کې د الله جل وعلا بلا حق څخه، دې ته روان نه وي، مال د الله جل وعلا وي خو دې غټي پکښې وي، فلهم النار يوم القيامه، دې لره به اور وي په ورځ کې د قیامت. فدې کې دې حق نه لري. دا د بخاري شریف حدیث او دا د مسلم شریف حدیث دی. حضرت نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث و فرمایي الرجل يطيل سفر، یو سړی دی سفر خورا اوږد دی، په اوږده سفر تللی دی، اشعث اغبر، ببر سر په دوړو سپېره دی، یمد یده الى السماء، لاسونه یې و اسمان طرف ته پورته کړي دي، یا رب یا رب، د یا رب یا رب نارې وړي
هو مطعمه حرام د ده خوراکه چې وي هغه حرام وي ومشربه حرام د ده هغه مشروبات چې وي هغه حرام وي وملبسه حرام کم کالي چې د اغوستي دي هغه حرام وي وغذا بالحرام او غذا چې دی حاصلوي هغه په حرامو سره وي نو فانا يستجاب له لذلك سره کوم بیا اجابت وسي دې سړي لره یعنی دعا یې نه قبلېږي د دې سړي چې د خوراکه صحت کالي دا ټول د حرامو څخه وي غذا یې په حرامو سره وي نو فانا يستجاب لذلك څنګه به اجابت بیا د دعا وسي دې خاص او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وای ما نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه ورسول الله جل وعلا ته خدای ته خواست وکړه چې ما مستجاب دعوت ته وګرځوي چې زه دعا وکم بس هغه قبول شي داسې دعا راته وکړه وای نبی صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې راته وویل ولیا انس اطيب کسبک ته پاک خپل کسب تجب دعوتك باربا قبول سي دعا ستا نو ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ګوره دا امر ورته کړی دی که ته غواړې چې زما دعا دې قبول سي مستجاب دعوات چې وګرځېږم نو ته شک خپل کسب نو باربا ستا دعا قبول سي فإن الرجل يرفع لقمة یو سړی چې یو ګوله پورته کوي من الحرام د حرام څخه الى فيه خپل خولې لره فلا يستجاب له دعوة 40 يوما چې یوه ګوله د حرامو یې پورته کړل 40 ورځې وایي د دعا نه قبلېږي بیا ولې د حرام مال خوړلی دی حرامه ګوله یې خوړلی او د هغه رقم امام بیهقي دا حدیث را نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن الله قسم بينكم أخلاقكم فتحقیق الله جل وعلا تقسیم کړي دي په منځو ستاسې کې اخلاق ستاسې کما قسم بینکم ارزاقکم لکه چې تقسیم کړي دي په منځ ستاسې کې رزقونه ستاسې ډوډۍ هر چا ته خپل اندازه مقرره کړې اخلاق هم داسې تقسیم کړي دي په مخلوقاتو کې څوک ډېر اخلاق لري څوک لږ اخلاق لري څوک یې سره نه لري وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب او الله جل وعلا ورکوي دا دنیا وهغه چاته چې خدای پاک ته خوښ وي او کنه خوښ هو لا يعطي الدين نه ورکوي الله جل وعلا دینداري ایمانداري الا من يحب مگر هغه چاته ورکوي چې الله جل وعلا ته خوښ وي نو فمن اعطاه الله دين خدای پاک یو بنده ته دینداري ورکړی و نو الله جل وعلا فقد احبه دی خوښ کړی دی نو دینداري چې د یو چا څوک دیندار وي پیسې نه لري دا سړی خدای پاک ته خوښ دی ولې هغه دینداري ورکړی او دنیا به ورکړې وي څوک په خدای پاک ته خوښ نه وي او بیا فرمایي ولا یکسب عبد مالا حراما او کسب نه کوي یو بنده د یو مال حرام چې په حرامه وجه پیسې ګټي فينفق منه بیا نفقه کوي فيبارك له فيه بیا نو دته برکت راسي د حرام مال صدقه کوي او دته برکت راسي تا نس کېدای ولا يتصدق منه او دې صدقه او خیرات نه کوي د حرام مال څخه فيقبل منه د صدقه قبول شي بلکې نه قبليش ولا يتركه خلف ظهره ترشا حرام مال نه پرېږدي مرشي اولادو ته پرېږدي الا كان زاده الى النار هغه به تورشه د اور و دوزخ ته چې د حرام مال ترشا پرېږي دي هغه مال به د دوزخ ته کشي ان الله لا يمحو السيئ بالسيئ فتحقیق الله جل وعلا نمحو کوي بدی د یو چا په بدی سره ولكن يمحو السيئ بالحسن بدی په نیکی په پاک سره استکیږي ادب جديد کالی مردار سول نو هغه په پاک او بو سره به تفاکیږي تا ګناه کړی ده د حلال مال سره خیرات وکي نو ته پاک کړل او ادب دی که کالی مردار سي او ته بیا په لښو باندې مینځي نو هغه کله پاکیږي خو نور په مرداري تاسې مثال دی نو ستا ګناه په حرام مال چې ته صدقه کوي هغه نشي در پاکولی ولې خو دا هم بده ده دا هم لوشي دي هغه هم لوشي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وايي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو فرمایل الدنيا حلوة غديرة دا دنیا زرغونه او شنه ده
هر سړی چې دا دنیا طرف ته ګوري دنیادارو خلکو ته ګوري نو بس ښه خوند ورکوي لکه څوک چې یو خوږ شي ته ګوري یو خوږ شی خوري ښه خوند ورکوي نو دا دنیا ټوله داسې خوږه او زرغونه ده من اکتسب فیها مالا من حله که چا کسب وکړي حلاله خواري د خپل لاس ګټلې وخوړله په خپله ګټه کې هم صداقت کاوه سم کار یې کوي وانفقه فی حقه او بیا یې د خپل مال په حق لاره کې استعمالوه نو اثابه الله خدای پاک به دته ښه ثواب ورکړي واورثه جنه د دې په میراث به خدای پاک دته جنت ورکړي هم چې حلاله خواري کاږي هم یې په حلاله لاره کې استعمالوي نو خدای پاک دته د دې په عوض کې هم ثواب ورکوي او هم دی یوه جنت ته اچي او من اکتسب فيها مالا من غیر حله که چا په دې دنیا کې کسب کاوه د مال چې هغه دته حلال نه و حرام مال کسب یې کوي وانفقه من غیر حقه او بیا انفاق د مال یې کوي چې هغه په غیر حق کې و په ښه لاره کې نه و نو ادخله الله تعالی دار الهوان خدای پاک به دی داخل کړي و یو کور ته د هوان د ذلت کور ته به ورواچي او ډیر انسانان وای غوټه کیږي په دې حرام مال کې اشتهت نفسه من الحرام هر هغه څوک چې اشتها ده د نفس و حرام مال ته کیږي ټول عمر په حرامو کې سترګې کږي وي حرام کسب کوي حرام استعمالوي حرام خوري نو له النار یوم القیامه بیا دې سړي لره اور د دوزخ دی په ورځ کې د قیامت حرام مال سړی دوزخ ته بیایي او حلال مال سړی جنت ته بیایي او په بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من لم يبال من اين اكتسب المال وای که چا باک نه کیږي چې څنګه کسب دی کوي د مال چې دا اوس ماته حلالیږي او که حرامیږي په دې باک نه کاوه لم يبال الله من اي باب ادخله النار وای الله جل وعلا پروا نه کیږي پر دې کس باندې چې په هرې دروازې سره دی د دوزخ و دروازې ته ورداخلیږي دا فرق نه کوي ولې دی فرق د دې نه کوي چې زه حلال مال حاصل کم کسب کم او که حرام مال کسب کم په دې بشتلې نه وي نو دغسې دی به هم د هرې دروازې څخه چې دوزخ ته ورننه وباسي ورننه بوسي فرق به دا نه ورکوي بل حدیث کې امام احمد را نقل کړی دی نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لأن يجعل احدكم في فيه تراب یو سړی کښیږدي په خپله خوله کې خاورې خیر دا ښه کار دی خیر دی د ده دپاره من ان یجعل فی فیه حراما چې دی په خپله خوله کې حرام مال یږدي هغه خاورې پر خیر دي خاورې وخوره خو حرام مال مه خوره حرام مال تا تباه کوي ستا جسد در تباه کوي او ستا اولاد در تباه کوي او خاورې خو به یو ګړی په خوله کې وي بېرته بې توکې دونه تاوان نه در رسوي او دغه رقم حافظ امام ذهبي په خپل کتاب الکبائر کې وایي 134 صفحه کې وایي یو ځوان ان الشاب اذا تعبد یو ځوان چې ښه عبادت کوي قال الشیطان لاعوانه شیطان خپلو کومکوونکو ته ووایي وای انظر من اين مطعمه دا ځوان خورا ښه عبادت کوي تاسې وګورئ چې د ده خوراکه د څه شي څخه ده آیا حلال خوري او که حرام خوري فإن كان مطعم السوء که چیرې خوراکه خرابه وه د دې ځوان قال دعوه يتعبد ويجهد فقد كفاكم نفسه که چیرې د دې ځوان نفقه حرامه وه خرابه نفقه یې وه نو بیا شیطان کافر وایي چې بس پرېږدئ چې دا سړی ناکي خپل ځان ستړی کړي د خپل ځان سره کفایت دی بالا موږ ته ضرورت نشته چې اوس عبادت ور خراب کړو عبادت یې خپله خراب کړی دی دی سړي ځکه د ده نفقه د حرامو څخه ده د ده غذا په حرامو ده بلا کار مه په لري چې دی ښه ځان ستړی کړي ان اجتهاده مع اکل الحرام لا ينفعه هغه کوششونه د ده چې دی سره د حرام ماله چې دی یې خوري ولا ينفعه دته کومه ګټه نه کوي ځکه هغه حدیث نبی صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایلی دی چې یو څوک وي خوراکه یې حرامه وي
شک حرام وي، کالی د حرام څخه وي، وغذي بالحرام او غذا یې په حرام سره کیږي، فانا یستجاب لذلک، څنګه به اجابت وسي د دعا او د اعمالو دې کس له. نو دا غزوان هم د اسدي شیطان کافر ګوري چې ته ودرېږې ګوله یې څنګه ده چې ګوله پاکه و بیا نو هغه سړی نه پرېږدي، عبادت پر خرابوي، په عبادت کې مشکلات ورته جوړوي، شیطان پر هغه حق لار سړي ته کښېني او په سړي باندې هغه عبادت خرابوي، ولې ګوله یې هم حلاله ده او عبادت یې هم ډېر درست دي. نو سړی به ډېر وي چې هر څونه د خدای پر لاره باندې یو انسان برابر وي، دغونه د شیطان هغه تلکې ورته ډېرې وي، د شیطان هغه تسلط چې ځان پر مسلطه کوي او غټ شیطان دته راځي خطا کوي، هغه عبادت یې پر خراب کړي او که خوراکه حرامه وي بیا شیطان کار نه پلي، وایي مې کوي چې خپل ځان ستړي. او د هغه رقم راځي امام ذهبي صاحب دا خبره راخستې د حدیث ته اشاره کړې ده، و یو ملکه پر بیت المقدس باندې هر شپه او ورځ نارې وي، وایي من اکل حراما که چا خوراک د حرام وکړي لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نه قبلېږي د دې کس څخه صرف یعنی عبادت نافله ولا عدلا او دغه رقم عبادت فریضه دا نه ځنې قبلېږي که چا خوراک د حرام وکړي. عبد الله ابن مبارک رحمة الله عليه ولأن أرد درهما من شبهة ويو درهم چې هغه کې شبهه یي زه دا رد کړم چې یا زه دا نه کوم په دې کې شبهه موجوده ده، أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 چې بیا 100,100 100,000 روپۍ درهم زه خیراتوم، دا کار دونه خوښ نه دی لکه یو د شبهې درهم چې زه ځان ځنې وژغورم او رد یې کړم ایسته یې کړم چې شبهه مازې پکښې کړي. ځکه حلال معلوم حرام معلوم په منځ کې د دې متشابهات شته، خو که چا د دې متشابهاتو څخه ځان وژغوري دا سړی تقوا ته وصل شو، دا سړی په حلالو کې ځان واقع. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک، پرېږده هغه شی چې تا په شک کې اچي، په هغه شي ته تګ وکړه چې تا په شک کې نه اچي. یو شي کې شبهه موجوده ده چې اوس دا به پاک وي او که به چټل وي، دا به حلال وي او که به حرام وي، هسې پرېږده د شبهې څخه ځان وباسه، دغه کار دې بهتر دی تر 1,00,000 درهمه چې ته خیراته یې بیا د خدای په لاره کې. او داغه رقم یو بل عالم وهب ابن منبه وایي که یو څوک دون عمر عبادت وکړي ودرېږي لکه دا میل چې ولاړ وي، صالح دا میل چې ولاړ وي خو دغسې یو شان ولاړ وي نه کږېږي، وایي که څوک داسې عبادت وکړي ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك احلال ام حرام، وایي دغونه ډېر عمر درېدل د عبادت تا ته ګټه نه کوي تر څو چې ته دا معلوم نه کړې چې ستا نس ته اوس حلال داخلېږي او که حرام داخلېږي. کومه خواري چې ته کوې هغه په صحیح معنا کوې او که په غلطه معنا کوې. کوم معاش چې ته اخلې آیا دغه تا ځان ته حلال کړی دی دا په صحیح طریقه اخلې او که په غلطه طریقه اخلې. نو دغسې دا دنیا چې ګټل کېږي خو یا به سړی معاش اخلي یا به خپل کاروبار کوي یا به تجارت کوي یا به دکانداري کوي. نو اول شرط یې دا دی چې سړی به پر شرعي طریقه کوي، د مسلمانانو حقوق به نه پکښې تلپوي. حتی د فقه شریف کتابو کې وایي که چا فارغ شو خو مسلمانانو ته پکښې ضرر و، دا خواري حرامه ده، دا به نه کړي. لکه مثال یو کسادی دکان یې دی اوبه یې ګرد د پچرۍ کې را روان دا رسکې ته را روان مسلمانان روان وي هغه دا اوبه یې دا کالو ته ورغورځي مردارېږي، پخې ډبرې پخې خښتې یې د دکان مخ ته هغه ګرد دی په دا اوبو خراب کړي، ته ګام پر چې د هغه اوبه درته راوغورځي شي. ګوره دی هلته دکان کوي خو ضرر یې دلته مسلمانانو ته متوجه دي، وایي دغه خواري حرامه ده ولې مسلمانانو ته ضرر پکښې کېدي. لکه پخوا د کفارو سره خواري کول، ګمانو سره چلول، دا ولې علماو حرام کړي وو خو مسلمانانو ته ډېر ضرر پکښې کېږي.
د دشمن کافر سره اعانت و کومک و، نو دا علماو دا کار نه پرېښود. نو دغسې چې هر مسلمان دی خواري کوي خو مسلمانانو ته ضرر پکښې رسوي، محتکر دی احتکار کوي، خوراکي مواد ذخیره کوي، پر مسلمانانو ګراني جوړوي، نو خو دی خپل مال دی تیږي چې ګرانۍ ته. علي رضی الله تعالی عنه وایي چې دا ټول خیرات کې بیا هغه مقام ته نشي رسېدلی. محتکر ملعون دی، ولې دا دونه ګناه ورته متوجه ده؟ خو مسلمانانو چې ضرر متوجه دي، دی خواري خپله کوي، مسلمانان نو باندې ګراني راولي، هغه ته ګراني متوجه سو، دا مسلمانانو ته ضرر متوجه سو. نو دکه دغه احتکار عمل ده چې دی دا حرام دی، دا د خواري او غریبي دا ټوله حرامه شوه. دکاندار دکانداري کوي، پرسته کې مسلمانان د د ضرر څخه خلاص نه دي، دا دته ګناه ده. سړک پر مابین شان خرڅول، مسلمانانو لاره بندول، چري غاړه بندول، نو مسلمانان چیرې ولاړ شي؟ په سړک به روان وي، هلته به موټر وي. نو دغسې بعضې شیان دي ډېر کسان په دې باندې سر نه خلاصوي چې زه یې نسته اچوم، دا خو ګوله ماته اوس حلاله ده او که حرامه ده، دا اوس ښه ډوډۍ ده او که خرابه ډوډۍ ده، دا اوس زه ښه پیسې ګټم او که خرابې پیسې ګټم. نو علما لیکي لکه دا میل چې د خټ څه جوړ وي، څنګه یو لاس ولاړ وي، داسې پر عبادت داسې دوامداره ودرېږي. ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك احلال ام حرام. دا ګټه نه رسوي تا ته دغه عبادت تر څو چې ته معلوم نه کې ستا نسته حلال داخليږي او که حرام داخليږي. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وايي لا يقبل الله الصلاة، نه قبلوي الله جل وعلا منځ د یو سړي في جوفه حرام چې د ده په نس کې حرام وي، حتى يتوب الى الله تعالى منه، تر څو چې دی توبه ونه باسي الله جل وعلا څخه د دې حرام، چې خدای پاک د حرام بیا زه نه کوم. او مثال یې د هغه ویلی دی چې چټلي چې ده، چټلي په پاک شي سره پاکېږي، په چټل شانو سره نه پاکېږي. نو هر مسلمان باندې دا لازمه ده، وایي شپه ورځ تېرېږي، دا هر ساعت چې تېرېږي، هره شپه ورځ چې تېرېږي، د انسان اجل و ژوند ځینې خوري. نو چې ستا ژوند داسې کمیږي چې ټک ټک لکه د شپه ورځ چې کمیږي، سړی د آخرت لپاره ښه توښه وړي چې ډېر ژر دی ورسره ملاقات کېږي، او ډېر ژر د دې دنیا نعمتونه دنیاوي دا ځینې پاتېږي. نو د دې انسان دپاره د خپل ځان سلامتیا پکار ده، او د خپلو جرمو چې د جرمونه کړي دي خپل دوسیه پاکېدل پکار ده، چې الله جل وعلا د هر انسان سره بیا محاسبه کوي. هر انسان دوسیه لري، په هر ورځ کې د ښو او د بدو، ښه یې هم پسې لیکل کېږي، بد یې هم پسې لیکل کېږي. او کوچو ستا سفر و هغه طرف ته چې ته ورسره مخامخ کېږې ډېر چټک دی، ډېر چابک دی، ډېر ژر به انتقال هر انسان وکړي. نو هغه حقوق الهي چې د چا پر ذمه دي باید هغه څخه ځان پاک کړي، هغه حقوق د نورو مخلوقات چې دي د هغو څخه باید دی ځان پاکي او خپله دوسیه پاکه ولري. که چیرې د یو انسان دوسیه در جرمو لاندې وي، نو دا انسان نسي خلاصېدلی، خامخا هغه ته بند ټاکل کېږي په محکمه کې د قضاتو له طرفه، هغه دغسې بې جرمه نسي خلاصېدلی. نو دا هر انسان کوشش کوي چې خپله دوسیه پاکه کړي او پاکه دوسیه د قاضي مخ ته وروړي. دغسې د الله جل وعلا شانه حضور ته موږ تاسې د دوسیو سره ورځو، او په دوسیو کې مو ډېر جرمونه پراته دي. الله جل وعلا دې دا جرمونه خپل فضل و کرم راپاکي. الله جل وعلا دې حلال روزي وګوله موږ ټوله ملت ته ورنصیب کړي. وما علينا إلا البلاغ المبين.